کله چې د عیسی په شاوخوا ډیر خلک راټول شول هغه داسې ویل د دې زمانې خلک څومره بدکاره دي هغوی معجزه غواړي خو یوازینۍ معجزه چې هغوی ته به وښودل شي هغه د یونس پیغمبر معجزه ده لکه څنګه چې یونس پیغمبر د نینوا د خلکو دپاره یوه نښه وه نو همداسې به د انسان زوی د دې زمانې د خلکو دپاره یوه نښه وي د شیبا ملکه به د قیامت په ورځ راپاڅېږي او د دې زمانې خلک به ملامته کړي ځکه چې هغه د نړۍ د بل سر څخه راغلې وه چې د سلیمان د حکمت څخه ډکې خبرې واوري خو ګورئ اوس دلته یو څوک شته چې د سلیمان څخه لوی دی د قیامت په ورځ به د نینوا خلک راپورته شي او د دې زمانې خلک به ملامته کړي ځکه چې هغوی د یونس د واز په اورېدلو سره توبه وویستله خو ګورئ څوک چې اوس دلته دی هغه د یونس نه ډیر لوی دی هیڅوک څراغ د دې دپاره نه بلوي چې هغه په یو پټ ځای کې کیږدي او یا یې د یوې کاسې لاندې کیږدي بلکې هغه په څراغدان باندې ږدي چې کله خلک راشي نو رڼا یې وویني ستا سترګې ستا د بدن دپاره لکه د څراغ په شان دي کله چې د سترګې روغې وي نو ټول بدن به دې هم رڼا وي خو کله چې د سترګې خرابې وي نو ستا بدن به هم تیاره وي نو پام کوه هسې نه په تا کې چې کومه رڼا ده هغه تیاره وي که چیرې ستا ټول بدن د روښنایۍ څخه ډک وي او یوه برخه یې هم په تیاره کې نه وي نو ټول بدن به دې داسې روښانه وي لکه څراغ چې په خپله رڼا تا روښانه کړي